څه شو ملا صاحب زه نیونې سپي دا وړم اوس سره ګورو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. هلکه چې د کوره څه ونوځې اوس ملا صاحب ما راغوښتی دی دلته ما تعویضونه او تاشتونه راکوي بیا له کوره ونوځې زه ځم هلته لږ څه کار لرم پستې کې راځم بیخي ژر راځم 15 دقیقې وخت نه کم تېروم بیخي ژر راځم ته دلې کښېنې ملا صاحب راځي که چای مای غوښتل چای مای ورته راوباسه د دې ډوډۍ خو لا اوس وخت چې دی غرمې ساعت هم ورته وکړه د دې پاره سره بیا ځم ژر راځم ته ما چای ورته راباسه ودرېږه نن ملا صاحب راځي نن بیا خوښ شوم هره ورځ چې راشي یو څه ژور کړي بیا ما ورور وشکي 1500 افغانۍ راکړه 1000 افغانۍ راکړه دا راسې ویش کړي دا راسې ویش کړي نن به زه ده خوښ شم نن زه دته داسې پلان لرم چې بیا داسې کار ونه کړي ته ولې نن بیا خوښ شم زه به ده څنګه په ساعت ودرېږم. السلام علیکم. وعلیکم السلام مولوي صاحب بخیر ورسېږه راځه شوی شکر دې راځه مولوي صاحب راځه هلته چمنجي کې به کښېنو مولوي صاحب. راځه مولوي صاحب دلته کښېنه. زما مریض چیرې دی؟ څه وایه ستا مریض خو نیونې سپی وداړی دا توره لنګۍ او ژړ صدرۍ چې اغوستې هغه خلک خو بیخي نه پرېږدي بس هغه به دا بیلچه به دا سر وایي پر سر یې بوک ځای ولا کړ پرېږده دا بیلچه د هغه لپاره دلته ایښې ده. یاره شوکي ملنګه چې بالا دې ځان کښلی وای دا که راغلی ولا کړم په سر بوک ځای را پرېږدي زه بالا ځم نو زما مریض نشته. نو څه کوه چې ځې نو خو چای به م راایستلي وای ګوړې بعد د ډوډۍ وخت ډوډۍ به م راخیستې وای نو دی کللی دی اوس څه راځې یا ځو نو والا د غونډه وخت دی ښه و ملا صاحب چې څه کوي ملا صاحب ولاړې وه هغه څنګه ولاړې ناوخته دی زه به ولاړ شم څه وایه ته اوس او ولاړې نو خو ډوډۍ ساعت به چېرته کړې وای ډوډۍ ساعت مې ورته وکړي د چای ساعت بیا مې ورته وکړي ده ول زه ځمه ناوخته دي دا بیلچه را دم کړله ښه بره مې ول ده ته ورکړه وه چې په ما پسې د شا له خوا راځغله وه زه نیونې سپې تړلی یم او ژوندی دې ولا که راسه ولاړ شي ژوندی دې نه پرېږدم د شا له خوا یې راسه راځغله ول دغه وظیفه به کوې منه ملا صاحب ژوندی نه پرېږدم بیلچه به راسې راځغله اوس دلې روان دی زه دا وظیفه پر ځای کړم چې جوړ شم نه کې و څه شو ملا صاحب زه نیونې سپي دا وړم اوس سره ګورو یو ده خو راغلی